السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبره او ژوند به مو ښه تېرېږي یو طرف ته خو پرونه پوځي عدالتونو سزاګانې اورول دي او بل طرف ته د شپې ناوخته ایس پی آر صاحب د دې ویډیوګانې او تصویران هم جاري کړل دي یعنې پاکستان تحریک انصاف چې د کومه خدشې اظهار کړی یعنې دا سزاګانې ورکول او د هغې نه بعد بیا د هغوی ویډیوګانې جاري کول او د هغې تصویران جاري کول یعنی د عمران خان صاحب فوجي تحویل کې اخیستل او د هغه فیلډ جنرال کورټ مارشل کول طرف ته دا اولنی قدم دی او یقینا د دې نه بعد به هر څه چې کوم دي دا به ډېر زیاته مختلف شي د کومه کسانو چې کومه مجرمانو ته چې سزاګانې اورولی شوي دي او د هغې نه بعد د هغې ویډیوګانې جاري کړل شوي دي یقینا د هغوی لپاره به اوس سچویشن چې کومه ده دا ډېر زیات مختلف وي او یقینا دا هر څه به اوس په دغه طرف باندې نه ځي بلکې دا به یو بل رخ چې کومه دی دا به اختیار کړي د عیني بینک ته طرف نه هم پاکستان تحریک انصاف ته یو لویه دچکه لګېدله او پاکستان تحریک انصاف چې کومه د سیول نافرمانۍ هغه اعلان کړی و په هغې باندې تر اوسه پورې مذاکراتي کمیټې حکومت نه ده اناونس کړ یعنې حالات چې کوم دي دا مزید هم خرابېدو طرف ته روان دي که به تېر شوې هفته کې موږ وګورو عمران خان صاحب د سیول نافرمانۍ اعلان کړی و او د هغې نه بعد بیا د پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ د طرف نه هغوی ته دا ویلی شوي چې د یو څو ورځو دپاره دا اعلان چې کومه دی دا د مؤخر شي د هغې نه بعد هغې وویلې چې د مذاکرات ته دې موقع ورکړه شي نو د هغې د وجې نه دوی دغه اعلان چې کومه دی دا مؤخر کو او مذاکراتو ته یو نوي موقع چې کومه ده او یو نوی ټیم او یو نوی وخت ورکړو چې دا مذاکرات په مخکې باندې لاړ شي خو د هغې نه بعد موږ وینو چې حالات چې کومه دی هغه شان ته بهتر نه دي روان یعنې په حالات چې کومه دي دا اوس هم ډېر زیاته خراب روان دي د هغې نه بعد بیا یو ځل عمران خان صاحب یو ټویټ وکړو په هغې کې هغوی وویلې چې دا سیول نافرماني دا کومه کال چې دی دا د یو څو ورځو لپاره موږ مؤخر کوو د هغې نه بعد عمران خان صاحب چې کله ولیدل چې حالات بهترۍ طرف ته نه دي روان نو هغې بیا یو بل ټویټ وکړو او په هغه ټویټ کې هغوی ویلې که چېرته د اتوار د ورځې پورې معاملات یا زموږ مطالبات ونه منلی شو د اتوار د ورځې نه یعنې د نننۍ ورځې نه به اټومیټیکلي دا سیول نافرماني چې کومه ده د دې آغاز به کېږي دا به اټومیټیکلي لاګو کېږي د هغې نه بعد چې کومه دی نن موږ وینو چې اتوار هم دی او حالات چې کومه دي دا هم ډېر زیاته مختلف دي خو د پاکستان تحریک انصاف چې کومه موجوده چیرمن دی بیرسټر ګوهر صاحب هغوی همیشه دا کوشش کړلی چې حالات څه وشي د افهام او تفهیم باندې هر څه وچلولی شي معاملات ته د افهام او تفهیم په نظر باندې وکتلی شي هغوی پرون یو سټیټمنټ ورکړی دی او د دوی دا سټیټمنټ چې کومه دا ډېر زیات اهم دی هغوی ویلی دي چې سپیکر قومي اسمبلی موږ ته مذاکراتي کمیټي ټیم چې کومه ده د هغې یقین دهاني کړله او هغې ویلې چې امید دی چې نن به کمیټي جوړه شي او مذاکرات به کېږي او مذاکرات به په هر حال باندې وي یو صحافي د هغې نه سوال وکړو چې لطیف کوسا صاحب چې دی هغوی یو سټیټمنټ ورکړلی چې دغه ډیډلاین ختم شوی دی او د نننۍ ورځ نه به دا کومه سیول نافرماني چې کومه ده دا به اټومیټیکلي شروع کېږي او په دې باندې به عمل کېږي نو برسټر ګوهر صاحب ویلي چې په دې باندې به عمل کېږي او په هر حال باندې به په دې باندې عمل کېږي په سیول نافرمانۍ باندې فوجي پاکستان تحریک انصاف ته چې کومه ده د فوجي عدالتونو د طرف نه فیصلې هم اورولی شوي دي سزاګانې هم اورولی شوي دي خو پاکستان تحریک انصاف ویلي چې دا غیر آئیني دي غیر قانوني دي موږ نه دغه فیصلې منو نه دغه فوجي عدالتونه منو او نه د دغې دا کومه ټرایل چې دی دا موږ منو د دې سره سره چې کومه ده مذاکرات هغې ویلي یو بله خبره ورسره دا هم کړله چې دا هر څه به هم کېږي خو د دې سره سره په مذاکرات هم روان دي یعنې مذاکرات به نه ختمېږي د سیول نافرمانۍ تحریک به هم چلېږي نو د یو طرف نه سزاګانې وشوې د بل طرف نه چې کومه د سیول نافرمانۍ تحریک اعلان وشو او د دې سره سره مذاکرات هم روان دي یعنې د دواړه طرفونو نه به یو سټرانګ سټیټمنټ چې کومه دا مخې ته راغلی دی حکومت چې کومه د کمیشن خبره ده د هغې په حوالې سره هم د عمران خان صاحب بیان مخې ته راغلی دی پاکستان تحریک انصاف په باندې عمران خان صاحب خور علیمه خان صاحب وینا ده چې عمران خان صاحب ویلي دي چې د حکومت کمیشن جوړېدو اراده نشته او سبا نه به ترسیلات زر نه رالېږلو چې کومه کال دی په هغې باندې به عمل شروع کېږي اډیاله جیل مخې ته هغوی خبرې کولې عمران خان صاحب هغې ویلې چې علیمه خان صاحب ویلې چې دلته چې دا کومه سزا ورولی شوي دي نو یا عمران خان صاحب ته کومه سزا ورولی کېږي نو د های کورټ نه به د دې ریلیف ملاویږي او هغې ویلې چې القادر ټرسټ کیس چې کومه دی های کورټ ته به ځي او هلته به شپږ اووه میاشتې لګېږي یعنې راتلونکې درې څلور میاشتې موږ دا توقع نشو کولی چې عمران خان صاحب د جیل نه بهر راوتلی شي بلکې عمران خان به درې څلور میاشتې په جیل کې وي او هلته به اوسېږي هغوی ویلي دی چې په 26 نومبر باندې د احتجاج چې کومه کسان ګرفتاره شوي دي
په هغوی باندې مزید مقدمات چې کوم دی جوړیږي او لګیا دي. علي خان صاحب وینا دا ده چې پی ټی آی دوه مطالبات دي او د حکومت هیڅ قسم نیت نشته چې دغه مطالبات ومنلی شي او هغې ویلي دي چې دا کسان چې کوم دي دا دوی نه رها کوي او د هغې لپاره دوی بالکل کوشش نه کوي. هغې ویلي دي که چېرته د 9 مۍ او د 26 نومبر کمیشن جوړېدو دا مطالبات ونه منلی شو نو بیا به ترسیلات زر چې کوم دی د دې دا کال چې کوم دی په دې باندې به موږ عمل کوو او پاکستان ته به ورسیز پاکستاني ترسیلاتي زر نه رالیږي. د هغې وینا مزید دا وه چې باندې پی ټی آی ویلي دي چې حکومت او د کمیشن اراده نشته دی د سبا نه به په دغه کال باندې عمل چې کوم دی شروع کیږي. جوډیشل کمیشن جوړ شوی دی 26 آی بي ترمیم په تناظر کې یو اوس راځو دا خو د سیول نافرمانۍ طرف ته حالات اوس د آئیني ترمیم په حوالې سره زه ستاسو مخې ته د مزید هڅه کړم ځکه چې په دې کې پاکستان تحریک انصاف ته یو لویه دچکه چې ده کومه ده رسېدله. 26 آئیني ترمیم جوړ شو د هغې نه بعد د هغې په تناظر کې آئیني بینچ جوړ شو او آئیني بینچ ته دا وویلی شو چې تر څو وخته پورې به تاسو کار کوئ که چېرته تاسو بهتر کار ونه کړو نو جوډیشل کمیشن به بیا ستاسو د راتلونکي فیصله کوي. خو دا وخت که موږ وګورو نو په عدلیه کې هم د حکومت چې هولډ دی دا ډېر زیات دی او ډېر زیات مضبوط دی ایون تر دې پورې چې په ایگزیکټیو کې د دې ډېره زیاته میجارټي ده او دغه ځای نه چې څرنګه فیصلې را روانې دي دا د دې نه اندازه لګي. مونږ که د آئیني بینچ خبره وکړو چې کله د آئیني بینچ جوړېدو د جسټس امین الدین خان په سربراهۍ کې نو د جوډیشري د طرف نه هغه ته یو کس هم ووټ نه ورکړی یعنې صرف یو ووټ هغه ته د جوډیشري د طرف نه میلاو شوی او هغه هم د جسټس امین الدین خان خپل ووټ و یعنې بل چا ورته نه ورکړی. د هغې باوجود هم د آئیني بینچ سربراه جوړ شو او کومه 3 سینیر ججان چې د سپریم کورټ وو هغوی په ده باندې عدم اعتماد و یعنې په ده باندې یقین نه و خو د هغې باوجود هم د آئیني بینچ سربراه چې دی جوړ کړی شو. یعنی دغه داسې ډیزاین کړی د دې 26 آئیني ترمیم کې چې د هغې نه علاوه بل هېڅ قسمه لاره نه وه. خو په دې آئیني بینچ باندې یو تلوار چې کومه ده یو توره چې کومه ده دې په سر باندې ودرول وه او هغې ته ویلي که چېرته تاسو زموږ د مرضۍ مطابق کارونه نه کول نو یقینا ډېر زر به ستاسو فیصله وشي او دا فیصله به هم څوک کوي جوډیشل کمیشن به ستاسو فیصله کوي چې ستاسو راتلونکي وخت به څه وي. یعنې هغوی دا ویل چې داسې نه چې سبا دوی هم موږ ته په لار کې ودرېږي او موږ ته د لار یو غنه جوړه شي نو د هغې د وجې نه دوی باندې په سر باندې د غار صحیح ښودي خو اوس دغه آئیني بینچ چې کومه دی دوی بیا خپل ډېر بهترین کار وښودو او هغې وویل چې د کوم مقصد دپاره د آئیني بینچ جوړ شوی دی یقینا موږ په دغې باندې عمل کوو. یو مشروط اجازت یې ورکړو دغه مشروط اجازت نه بعد تاسو ولیدل چې سزاګانې هم واورولی شي او تر دې پورې چې په هغې کې دومره سختترین الزامات ولګولی شو چې عمران خان صاحب ته خبره راورسېده او عمران خان صاحب ته خبره ډېره رانږدې شوه. اوس دغه آئیني بینچ چې کومه ده جوډیشل کمیشن د هغې په حوالې سره فیصله ورکړله. آئیني بینچ د مدت چې کومه ده د 6 میاشتو دپاره په هغې کې تفصیل شو. دا جوډیشل کمیشن روز منظوري هم ورکړله او دا د پاکستان تحریک انصاف لپاره ډېره زیاته لویه دچکه ده. یعنې پاکستان تحریک انصاف ته د دې نه لویه دچکه په دې وخت کې بله نشي رسېدلی. جوډیشل کمیشن آئیني بینچ ته 6 میاشتو دپاره توصیې ورکړله. چیف جسټس یا جعفر زیري صدارت کې جوډیشل کمیشن روز متعلق اجلاس وشو. ذرایع مطابق په اجلاس کې رولز منظوري چې کومه ده دا ورکړی شوې ده او سر رولز چې کومه دي په هغې کې معمولي غونډه کې تبدیلي هم کړی شوې ده. ذرایع وینا دا هم ده چې اډیشنل جج دپاره میډیکل ټیسټ شرط چې کومه ده د دې نه ویستلی دی او هغه چې کومه یو امیدوار د انټلیجنس ریپورټ اخیستل وي یا نه دي اخیستل دا به د کمیشن ثوابدید وي یعنې دا د هغوی سره ده چې دوی به د انټلیجنس ریپورټ د هغې اخلي او که نالي. د ذرایع وینا دا هم وه چې ختم ډراپ مطابق به های کورټ چیف جسټس دپاره به 3 نومونه ذریعه غور چې کومه ده دا به راځي په هغې کې که چېرته سینیر چیف جسټس های کورټ جوړ نه کړی شو نو د هغې وجوهات به ویله کېږي چې په کومه وجه باندې بیا نه دی جوړ کړی شوی او د سپریم کورټ د ججز د تعیناتۍ لپاره به د های کورټ نه 15 نومونه چې کومه ده دا راځي. د ذرایع مطابق آئیني بینچ د تشکیل برقرار ساتلو دپاره چې کومه فیصله وه دا په 6 تناسب سره شو ده. په ووټینګ کې 7 ممبران چې کومه دی هغې آئیني بینچ برقرار ساتلو په حق کې فیصله ورکړله بلکې جسټس جمال مندوخیل صاحب سپریم کورټ ججز د آئیني بینچ په شامل کولو کې یعنې هغوی دا مشوره ورکړله چې څومره ججان دي یعنې 12 ججان چې د سپریم کورټ کومه دي دا ټول په دې کې شاملول پکار وو او یقینا که دغه غونډ شامل شوی وی نو بیا به دا فیصله ډېره زیاته مختلف وی. اوس راځو او د 9 مۍ د مجرمانو په حوالې سره درته وایم چې د هغوی ویډیوګانې چې کومه دي هغه ته خو سزاګانې اورولی شوي دي او د هغې اعترافي بیان چې کومه دی د هغې ویډیوګانې او سټیټمنټ چې کومه دي دا ایس پي آر د شپې ناوخته چې کومه دی هغوی جاري کړل دي.
د دې د لب لباب چې کومه دا تاسو مخ ته قدم په دې کې څه صدیو کسان ویل دي یو مجرم دی چې دا غنوم د جان محمد خان داغه وینا ده چې هغه ملټری یونیفارم شرټ اغوستلی و د هغې نه بعد هغې بیا ویډیو جوړه کړو بیا دغه شرټ چې کومه دی هغې سوځولی دی مجرم شان چې کومه د هغې وینا دا ده چې باني پیټیا د ګرفتارۍ باندې سیاسي رهنماګانو په هغې چې کومه دی دته ورغلاو کړی دی یعنی د جذباتي کړی دی او د هغې نه بعد هغه جناح هاوس ساتلی دی هلته هغوی توړ پوړ کړی دی مجرم داود خان وینا دا ده چې هغې د یاسمین راشد او حسان نیازي په وینا باندې جناح هاوس باندې حمله کړله یعنې تاسو دلته نه اندازه لګولی شئ چې حسان نیازي هم په دې کیس کې چې کومه دننه راتلو دپاره کوشش کېږي چې څه نه څه طریقې سره په عمران خان صاحب باندې نور هم پریشر واچولی شي او عمران خان صاحب خبرې ته تیار شي مجرم حاشر چې کومه د هغې اعتراف کړی دی چې 9 مئی جناح هاوس پر باندې چې حمله شو ده د حملې منصوبه بندي چې کومه د زمان پارک کې د یاسمین راشد په قیادت کې تېر شو ده او مجرم عاشق خان چې کومه د هغې وینا دا ده چې په دغه حملو کې د تربیت د زمان پارک نه حاصل کړی دی ثانیه 9 مئی کې ملوث 15 مجرمان پوځي عدالتونو طرف نه سزاګانې ورته ورولی شوي دي او مجرمان تر 2 کال نه واله تر 10 کاله پورې قید با مشقته سزاګانې اورولی شوي دي یقینا دا سزاګانې چې کومه دي د هغې نه بعد بیا د دې ویډیو پیغام جاري کول او د دغه کسانو سټیټمنټ جاري کول د دغه تصاویر جاري کول یقینا د دې نه داسې اندازه لګېږي چې عمران خان صاحب هم به د فوجي تحویل کې اخیستلی کېږي بیا به د هغه نه فیلډ جنرال کورټ مارشل به د عمران خان صاحب کېږي او یقینا دغه طرف ته که دا هر څه لاړه نو د ملک حالات او صورتحال چې کومه دا به ډېر زیات بدل شي کوشش کوم په راتلونکي ویډیو کې مزید ډیټیلز تاسو مخې ته دم د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان